سلامونه احترامات نیک هیلې او پیرزونې مو ومنئ خدای دې وکړي چې جوړ او روغ داست د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ زه محمدي احمدي ګورو دا اوس دا دې اوبه راکاږي نو نن غواړم چې دې پروګرام سره مو اشنا کړمه چې انویټ هم چالان وي او سمرسیبل به هم چالان وي اوبه نه راکاږي تاسې ویډیو وګورئ ویډیو در پایه وګورئ زموږ چینل حتما درسره سبسکرایب یې کړئ لایک یې کړئ کمنټ یې کړئ نو ځو د ویډیو په طرف ویډیو کوو او انویټ ته ځو انویټ ګورو چې دا څنګه سیسټم دی دا نوی سیسټم دی چې دا سیسټم موږ وکړو نو دې سیسټم دپاره مو غوښته چې ملګرو سره هم شریک کړم کله کله یو مشتري راشي یا یو راشي هغه دا سیسټم وکړي د انویټ سره نو هغه انویټ چالان وي خو اوبه نه راکاږي دا دوه پروګرامه دي او دواړه پروګرامونه تشریح کوم تاسې ویډیو د پایه وګورئ او ویډیو مه سکیپ کوئ تاسې ساتمان یې سره سبسکرایب یې کړئ لایک یې کړئ کمنټ یې کړئ کمنټ هغه کمنټ وکړئ چې تاسې ته مشکل په انویټ کې تېر شوی وي هغه مشکل مو ووایه او د واټساپ شماره مو سره ولیکئ موږ فرصت پیدا کړو انشاءالله تاسو ته ستاسو جواب راسي ملګرو دوکان ته یو انډیوال مشتري انویټ راوله نو وایي موږ چې کله برمې ته وتړو نو د انویټ سمه چالانه یې فریکونسي یې پر 50,000 خو اوبه نه راکاږي او چې کله موږ بل انویټ د هغه سمرسیبل ته وتړو بیا اوبه راکاږي نو ما غوښته چې پروګرام هر څه سیسټم وکاته ګرده سم و خو یو مستري یا یو بل چا داسې ګوته کې وهلې وه چې سمرسیبل ته کوم ولټ روان دی هغه یې صفر کړی دی نو سړی ته راز د ملګرو سره هم شریک کړه چې کله کله داسې پیښې وشي نو که چیرې یو مستري وغواړي چې په انویټ کې دا سیسټم بند کړي چې به انویټ چالانه وي او برق د سمرسیبل په خوا نه پرېږدي نو دی غریب داسې و خلکو ویل د دې آی جي بي ټي خرابه سوې ده نو موږ چې پروګرام وکړئ برابر مو کوئ بامبر ته په لاس ورکړه نو اوس هغه پروګرام در سره شریکوم نو تاسې ویډیو وګورئ ویډیو در پایه وګورئ کله کله داسې پیښې وشي نو زه د پروګرام په طرف اول پی آر جي بټن وهم پی آر جي چې مو ول پی او رالی یا پی صفر رالی دا یو کوو پسې ځو مخ ته پی دوه ته ځو پی دوه چې مو اوکې کړئ دا اوکې کوو پی 2.00 رالی دا هم پسې اوکې کوو پسې ځو څلور ته دا څلور هم پسې اوکې کوو اوس دلته موږ انویټ درولی دی په 210 دا که چیرې موږ 0 کو ګوره دا موږ یو مخ 0 کړل اوکې مو کوئ اوس یې ګورو بل پروګرام دی هغه هم درسره شریکوم چې دی بس دلته د سپلایي په خوا برق راباسي که نه راباسي ملګرو دلته موږ سپلایي ورته تړلې ده دا سپلایي بولي د هېڅ برق هم نه راباسي اوس برته پروګرام ورته کوو د هغه سپلایي ده تاسې بیا وګورئ چې دی برق راباسي که نه راباسي دا اوس موږ دی په پی 2.0 کې چې کوم ولټ دی هغه ولټ موږ یو مخ پر 0 کوي نو مستري و بل څوک ولار څوک چې دا کار یې ورسره کړی و نو هغه سړی د ملګرو سره به هم شریک کې ورځو هغه پروګرام ته پی 2 وکې کوو پی 2.0 دا پسې وکې کوو برته دا ورته ولټ باندې دروو اوس به تاسې وګورئ چې سپلایي لګوي که نه لګوي دا غمی د سپلایي دی ګورئ اوس دا د غمی ولګوئ غمی چې ولګوئ نو دغه سیسټم په دې ځای کې هم دا بندېږي ملګرو نو هغه دی اوس دا دی د دې خپل سیسټم ټوله فعاله سو دا چې و د هغه وروڼو دپاره و چې اوس نوی په انویټ باندې کار شروع کړی وي او که وغواړي چې په انویټ کې هغه برق پر سمرسیبل بند کې بندولی سي نو ځکه مو دغه ویډیو ستاسو دپاره هم درسره شریکه کړله چې بل څوک هم پیدا ځینې واخلي نو د دې دپاره مو دا مزاحمت سره وکړئ نو تاسې که چیرې زموږ په چینل کې نه وي یا حتما زموږ چینل درسره سبسکرایب یې کړئ لایک یې کړئ کمنټ یې کړئ نو موږ به ستاسو مشکلات انشاءالله درته حل کوو تاسې زموږ یوټیوب چینل تعقیبوئ ښه وخت ولرئ ښې چارې دوم پروګرام چې دی په هغه کې
هغه کله کله کار وکړي کله یې نه وکړي، خو هغه هم درسره شریکوم. نو تاسې چې دی هغه ویډیو وګورئ. دوم پروګرام دا خو د پی 2 پروګرامونو، او په پی ای کې هم دا پروګرام کیدای شي پی ار جي بټن و، پی ای ته ورځو، پی ای اوکې کوو، راځو پی ای 4 ته. ګوره دا چې دلته موږ اوکې کړو، دا موږ اوس پر 240 ولټ درولی دی. که چیرې موږ دا 0 کوو یا مستري 0 کې یا بل څوک 0 کې په بټن کې ګوته ووهئ، دی ویو 3 راړئ. ویو 3 طریقه خو موږ ته د ټول انشاءالله زده ده. که مو نه وی زده پی ای 9 ته چې ورلاست د شیفت بټن ووهئ، دلته اول ته ځان ته ولټ معلوم که چې څو ولټ اوس دلته را روان دی. مثلا دا 519 ولټ را روان دی. دا پی ای ته ورسه، پی ای 9 ته ورسه 519. مثلا دلته یې کسه 600 که 900 که اوکې یې که ویو 3 به ورکړي، برته سټاپ بټن پر ویو 3 ورکړئ. نو چې ویو 3 ورکړئ، اوس دی په دا صورت کې ګسه رن اخلي. نه چې موږ یې رن کړو دی ګسه ګوره دا سیسټم راوي. نو په دا سیسټم کې چې دی هغه دی رن نه اخلي، یو مخ یې دغه 0 کړی دی. نو دا سیسټم چې دی هغه اکثره وخت کار نه ورته کوي. که کار وکړي نو هغه دا دی چې مستري یا بل څوک داسې بټن کې ګوته ووهي، نو هغه سیسټم چې دی هغه په دې ځای کې نه اوټېږي، هغه چې هغه په پی 2 کې اوټېږي. نو هغه سیسټم ویډیو مو هم درسره شریکه کړه، دا هم درسره شریکوم. نو ملګرو دا چې و هغه د نن ورځې معلومات وه. دا د دې پورې را په یاد شو ځکه یو سړی داسې انویټ راوړی و، نو موږ غوښته چې دا د ملګرو سره شریک کړو. بس دا د نن سیسټم و، دغه د نن ویډیو دا دې وکړي چې د خوښۍ وړ ګرځېدلی ملګرو. نو هیله ارزو لرمه دا ویډیو د ملګرو سره هم شریک کړئ، او زموږ د واتساپ کانال کې هم ځان داخل کړئ، ورته میسج وکړئ. موږ به انشاءالله د واتساپ په کانال کې هم داخل کړو، ځکه موږ چې داسې تجربې داسې ویډیو په لاس راسي ستاسې سره شریکوو. او تاسې موږ دپاره صرف الهي دعا کوئ، او موږ په خپل شخصي لګښت ستاسو سره هر څه شریکوو. ښه وخت ولرئ. الله مو مل شه.